بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان د سرښندونکو حماسو او کارنامو ټاټوبی، مهد رادمردان و دلیرمردان مجاهد، باتور افغانان د نیواګرو د سترګو اغزي. اللهم انصر المجاهدين. الله اشغالگران جهت تصاحب سرزمین افغانستان و افزایش قلمرو حکومت مستبدانه خود همواره این مرز و بوم را به عنوان قبله دیدگان خود قرار داده و پی هم به این سرزمین لشکرکشی نمودند. اما افزون بر این که در رسیدن به هدف مشخص خود ناکام ماندند، هر بار در نتیجه دفاع مشترک ملت سلحشور افغان زمین با کمال ذلت، خواری و شرمساری رانده شدند. تجاوز ظالمانه اتحاد شوروی سابق در ششم جد سال 1358 خورشیدی و تجاوز جهان غرب به رهبری امریکای خون آشام در سال 1380 خورشیدی نمونه‌های آشکار و مثال‌های به یاد ماندنی این نوع لشکرکشی‌ها به شمار می‌آید. سورپاوز د 1458 هجري شمسي کال د جدې میاشتې په 6مه نیټه په افغانستان باندې یرغل وکړ او خپل ظالمانه بریدونه یې پیل کړل. دغه اشغال د افغانستان په خاوره 9 کاله دوام وکړ چې په دې لړ کې یې بې سارې او بې رحمه وژنې ترسره کړې. د هرې سیمې اوسیدونکو چې به د دوی پر وړاندې مبارزه کوله، نو دوی به د سختو ځمکنیو او هوایي بریدونو لاندې راوستل چې له جګړې وروسته به هغه سیمه د وژنو، ورانیو او ګډوډیو شاهده وه. در این نبرد نابرابر بیش از هزاران تن جان خود را از دست داده و قربانی شدند. هزاران تن در داخل و خارج از کشور آواره و دچار مشکلات و مصائب مقطعی و دائمی شدند. همچنین 1/3 جمعیت کشور پناهنده شدند. زیرساختها نابود شد، هزاران خانه و کاشانه ویران شد. اما با وجود تمام این آشوبگری‌ها و نابودگری‌ها، ملت غیور افغانستان هرگز زیر بار اشغال و استعمار نرفتند و به دشمنانشان روی خوش نشان ندادند. په افغانستان او نړۍ د سرو لښکرو د یرغل پایلې، افغانستان آزاد او سورپاوز له منځه لاړ. د شوروي اتحاد سوسیالیستي نظام ړنګ او له منځه لاړ. نړۍ له کمونیزم، ماټریالیزم او الحاد څخه خلاصون وموند. د کرملین ماڼۍ هغه هیلې چې د هند تودو اوبو او فارس خلیج نفتي هیوادونو ته بلاره پیدا کړي له منځه لاړې. د وارسا تړون یا ورشو تړون ماتېدل. دا یو نظامی تړون او د ختیځ اروپا د سوسیالیستي اتحاد تړون و چې د ناټو سره سیال و. اتحاد جماهیر شوروی با نزدیک به 130,000 نیرو به افغانستان یورش آورد و کشور ما را اشغال کرد، اما با گذشت زمان شکست و شرمساری نصیبشان شد. با این مشخص شد که حمله به این کشور عزتمند توسط رهبران شوروی یکی از اشتباهات بزرگ کاخ کرملین در سیاست خارجی آن دوره بود
که برای همیشه لکه ننگین و خجالت آور در دامانشان خواهد بود. در 6 جدی سال 1358 خورشیدی نیروهای ویژه ارتش سرخ با حمایت سربازان ارتش افغانستان حفیظ الله امین رئیس جمهوری وقت را ترور کردند و کنترل تأسیسات کلیدی دولت در کابل را به دست گرفتند و افغانستان را مورد تجاوز قرار دادند. به این ترتیب جنگ خونین تمام عیار برای نسل‌های بعدی با پیامدهای وحشتناک جهانی در افغانستان آغاز شد. بالاخره تاریخ داسې وګرځید چې سور پوځ په افغانستان کې تورمخی شو کله چې د 1968 کال د دلوي میاشتې په 26 نیټه د آمو له سیند څخه د وروستي روسي عسکر په تېرېدو سره افغانستان کې د سور پوځ یرغل په بشپړ ډول پای ته ورسید. افغانستان کې د شوروي پوځ له ماتې او وتلو وروسته هیچا باور نه کاوه چې شوروي اتحاد به ډیر ژر ړنګ او له منځه ولاړ شي او د زمانې له صحنې به ورک شي. په پای کې مجاهدینو د 1991 مریض کال په اوږدو کې د ډاکټر نجیب الله حکومت راوپرځاوه. هغوی د پخواني شوروي اتحاد 14 کلن یرغل ته د پای ټکی کېښود. د سوسیالیستي ملاتړ حکومت چې د 1950 هجري شمسي کال د غوایي میاشتې په 9 د خونړۍ کودتا له لارې پیل شوی و پای ته ورساوه. دا د افغان ملت د عظمت او غرور او په دې هیواد کې د بېسارو قربانیو د یادګار یوه تاریخي پاڼه ده. دا پرته له دې چې ووایو یوازې د شورویانو تلفات نه و بلکې د شمیرو له مخې افغانستان کې د شوروي اتحاد سلګونه نظامي او ملکي الوتکې، ټانکونه، توپونه او په زرګونه موټرونه او د تیلو ټانکر هم له منځه لاړل. دې ډول درندو او قیمتي زیانونو شوروي اتحاد له اقتصادي او نظامي پلوه کمزوری کړ. د افغانستان په جګړه کې د شوروي اتحاد شاوخوا 50 میلیارد ډالره لګښت راغی چې له مالی اړخه یې ملا ورماته او له اقتصادي اړخه یې کمزوری کړ. بر اساس آمار رسمی و غیر رسمی شوروی در افغانستان با احتساب مفقود شدگان هزاران سربازش را از دست داده و متحمل خسارات جبران ناپذیر گردیده بود. با یورش نظامی شوروی سابق به افغانستان که منجر به جنگ‌های خونین و فروپاشی بنیه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شد. با وجود این تعداد از مجاهدین در دوران پس از جنگ نتوانستند بر سر تشکیل یک حکومت سراسری با هم به توافق برسند و به گونه مسالمت آمیزانه در کنار هم زندگی کنند. در پای آن اختلاف ها و دو دستگی ها آنچه نصیب عموم ملت افغانستان شد به شرح ذیل می باشد. د فیزیکی شتمنیو او ملي بنسټونو ویجاړول، جګړې ملي بنسټونه ویجاړ کړل، تولید او سوداګرۍ ته سخت زیانونه واړول او د فقر د خپرېدو لامل شو. په افغانستان کې د وګړو شمیر کم او ګاونډۍ هیوادونو ته مهاجرت وکړ. بې له شکه مهاجرت او مهاجر کېدل یو اجباري انتخاب دی چې خلک یوازې په بیړني حالت او ناامیدۍ کې انتخاب کوي او دوی د تېښتې او مهاجرت له سختیو سره مخ کېږي او یو ناڅرګند راتلونکی غوره کوي. ټولنیز پیوستون په ټول هیواد کې ضعیف شو او جګړې ټولنیز او اقتصادي ویش لوی کړ. لسګونه زره انسانان ووژل شول، په زرګونو ښځې کونډې او ماشومان یتیمان شول. خو لله الحمد د یو رهبر، یو بیرغ او یو هدف تر سیوري لاندې ریښتونو افغان مجاهدینو د شر او فساد له ډلو سره مبارزه پیل کړه او په دې وتوانېدل چې د هیواد په اسمان کې محمدي سپین بیرغ او سپېڅلی شعار پورته کړي او خپل ولس ته د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. دستر څښتن په مرسته مات شو زور د سرو لښکرو.